ولسمشر غني او د ارګ ټولو کارکوونکو ته بد خبر. تازه څه شوي او ولسمشر غني ولې له خطر سره مخ دی؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو بخیر. ارګ کې یو بهرني سلاکار او 29 نور کسان په کورونا ککړ شوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ کې کورونا وایرس لا نور پراخ شوی. هلته د یوه بهرني سلاکار په ګډون 30 کسان په کورونا ککړ شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو لوړ رتبه چارواکي خبریال .com ته وویل چې د شکمنو کسانو شمیر زیات دی، خو د 30 کسانو نتیجې مثبت شوي. ولسمشر غني ته د سخت احتیاط سپارښتنه شوې. کورونا چې د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو ته خپر شوی، په افغانستان کې هم تر هرې کوڅې او کوره د رسیدلو هڅه کوي. د روغتیا وزارت چارواکو اټکل کړی چې ښایي تر 80,000 زیات کسان په کورونا په لوی ښارونو کې کړ شوي وي، خو حکومت دا شمېره څه د پاسه 700 کسان یادوي. خبریال .com ته د رارسېدلو ارقامو له مخې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 30 کسان کورونا وایرس وژلي او د ګڼو ډاکټرانو په ګډون لسګونه نور ککړ شوي. د روغتیا وزارت چارواکو خبریال .com ته وویل چې د کورونا په تړاو راغونډ شوي معلومات لومړی ارګ ته ورکول کیږي او هلته تر فلټر او سانسور کېدو وروسته بیرته د روغتیا وزارت ته ورکول کیږي چې خپاره یې کړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې ولې د افغانستان حکومت د کورونا وایرس د ککړو او مړو شمیر کسان کم ښیي او پټ ساتي، خو اوس ورو لست دې ته تیار شوی چې د خپلو مړو ارقام له رسنیو سره شریک کړي. په افغانستان کې ډیری کسان په کورونا وایرس ککړ شوي چې اوس دا وایرس له روغتونونو، بارکونو او د لویو دفاترو ته مخه کړې. کارپوهان په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت د کورونا وایرس په تړاو دقیق معلومات خپاره نه کړي او تر ډیره بریده دا موضوع همداسې پټه وساتي، ښایي د نړیوالې ټولنې او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په وړاندې اعتبار له لاسه ورکړي او له افغان حکومت سره د کورونا وایرس په تړاو شوې ژمنې عملي نشي. د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې چې هر چارواکی کورونا وایرس واخلي، هغوی یې په تړاو خبره خپروي، خو په افغانستان کې په بېلابېلو وزارتونو ارګ او کورونا ګډه شوې او افغانستان حکومت یې په تړاو پټه خوله دی. که څه هم په ارګ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 30 ته رسېدلی یو بهرنی سلاکار دی، خو تر اوسه د دغه سلاکار بهرني هویت نه دی په ډاګه شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون ترلاسه کړو، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ یوه چارواکي یوازې د ځینو شکمنو پیښو تایید وکړ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.